سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. یو ډیره عبرتناکه او له پند څخه ډکه کیسه در سره شریکوم. د ویډیو تر اخره موږ سره ملتیا وکړئ. کیسه کوونکی وایي نن مې په یو نږدې سټیشن کې ګاډي ته تیل واچول او دننه کاونټر ته ورغلم نو د هلو په ځای راته سلام وشو. ما جواب ورکړو چې پورته مې وکتل نو په نقاب کې یوه جینۍ ولاړه ده. دلته ډېرې مسلمانې ښځې هم کارونه کوي نو زما دپاره داسې نوې خبره نه وه. ولې ناڅاپه مې په غوږونو کې یو اواز ولګېدو چې ویې ویل ودې نه پېژندم که څنګه. ما ورته وار د مخه په غړېدلو سترګو وکتل او ورته مې وویل نه. هغې ویل زه جولیا یم. زه نور هم حیران شوم چې نوم د انګریزانو او دا نقاب سلام او زه د دې نه مخکې ما چې بل څه سوچ کړی و. هغې وویل یاد دې شي 3 کاله مخکې به چې زه جیم ته درتلم اوس مې اسلامي نوم جمیله دی. هغې خبرې کولې او ما په ذهن کې د تیر وختونو کړۍ رايوځای کولې او ناڅاپي مې وویل چې ښه یاد مې شو په 3 کاله کې ډیره بدله شوې. کله مسلمانه شوې؟ دا څنګه جیم ته ولې نه راځې؟ دومره موده چرته وې؟ ما ترې په یو ځای ډېر سوالونه وکړل. هغې وې زه درته وایم لږ صبر شه زما شفټ ختم دی بهر دروځم. د جولیا سره زما یو څو ځلې هیله وهایي شوي و. دی به په جیم کې اکثر د کبیر سره کلاسونه اخیستل. دا انسټرکټر د نروال اوسیدونکی و. اکثر به موږ په اردو خبرې کولې نو دا به هم راغله خو ډېره موده مې بیا دا دواړه نه ولیدلي. څنګه چې دا ورکه وه نو دغسې کبیر هم ورک شوی و. زما یقین شو چې کیدای شي د کبیر له وجې مسلمانه شوې وي ځکه چې د دواړو ډېره ناسته پاسه وه خو دا دواړه ورک ولیدي. او نن دا دلته په مزغو کې مې ډېر سوالونه ګرځېدل او د ګاډي خواته په انتظار ولاړم. جمیله یعنی جولیا راغله او زما د انتظار اذیت ختم شو. هغې وویل کبیر دې پیژنده؟ ما وویل او وی ویل د هغه سره مې ملګرتیا جوړه شوه. هغه راته یوه ورځ په خبرو کې وویل چې که ته مسلمانه وې ما به در سره واده کړی و. ما ترې وخت غوښتو او پوره 1 کال مې د اسلام ډېره ژوره مطالعه وکړه او زه په دې نتیجه ورسېدم چې اسلام په هر لحاظ یو مکمل او رښتونی دین دی. زه ډېره زیاته خوشحاله وم. اسلامي نوم مې ځان له جمیله خوښ کړ او د کبیر سره مې واده وکړو. ما ورته وی ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده او دواړه دې ډېر زیات مبارک شه. خو کبیر چرته دی او ته چرته وې او جیم؟ هغې وی ژوند د یو داسې امتحان نوم دی چې کله به دې د پښو نه ځمکه تښتي او کله به دې په سر اسمان نه وي. سترګې د اوښکو ډکې شوې. ما ویل ولې؟ وی ویل ژوند مو ښه روان و خو یو څو میاشتې پس زه په دې پوه شوم چې هغه هسې د نوم مسلمان دی. اوس 3 میاشتې کېږي چې موږ جدا شوي یو. جمیله سلګو ونیوله او خپلې سترګې له اوښکو پاکولې. زه هم ډېر خفه ولاړم. بیا یې وویل کبیر به هغه ټول کارونه کول د کومې د وجې چې ما خپل دین پرېښی، دروغ، شراب، کباب او بار وغیره او نور خو لا پرېږده چې زما په حجاب کې بهر وتل به هم پرې بد لګېدل چې ما به ورله د پردې په لړ کې د قرآن او حدیث حواله ورکړه نو تندی به یې ګونجې کړ. زما ژوند یې عذاب کړی و. ما ورسره 2 کاله ګزاره وکړه خو د لور د پیدایش نه پسې ټول حدونه پار کړل او ما له یې طلاق راکړو. زما د ضبط هم امتحان او اواز مې له ډېره سوخته په مرۍ کې بندیوان شو. کبیر هلیفیکس ته لاړ او زه دلته د خپل لور سره پاتې شوم. ما ورته وویل ستا مور او پلار؟ وی ویل دلته دي. ما وی په هغوی پسې ولې نه ځې؟ جمیلې وویل هغوی زما په مسلمانۍ هم ډېر خفه وو. اوس چې زما د طلاق نه خبر شوي دي نو دواړه ماله راغلي. ما ته یې وی چې اسلام پرېږده او کور ته راځه. اسلام ټول دروغ دی او دوکه ده. تا ته خو مونږ ویلي وو چې دا ټول منافقان دي. ولې ستا په مزغو کې خو د مسلمانۍ ډس شوی وو. ما ورته وویل نو بیا تا د مور پلار ته څه وویل؟ د زړه د رضا مې د خولې خبرې ګډې وډې کولې. هغې ما ته په یو ژور نظر وکتل او بیا یې وویل په مغربي معاشره کې چې د ښځې د ازادۍ په نوم د ښځې کوم استحصال کېږي هغه زما لپاره یو لوی اذیت و. کله چې ما په اسلام کې د ښځو حقوق ولوستل نو د زړه سترګې مې رڼا شوې. اول د پلار نېزبینه وي بیا د رونو په حفاظت کې وي. د واده نه پس یې خاوند سپر شي او چې بوډۍ شي نو زامن یې په خو کې ناست وي. د بازاري هوس نه ټول عمر په امان وي. ما وی ستا خو د خاوند سره ډېره ناکاره تجربه وشوه نو مور او پلار درله ځکه پیغور درکوي. وی ویل او دا ټیک ده خو ما ورته وویل چې د کوم دین لپاره ما خپل خاوند پرېښودو نو تاسو څه ګمان کوئ چې د هغې نه به زه په شا شم؟ کمې په هغه کې و په اسلام کې نشته. هغه د دین نه لرې او ما اسلام غوره کړی. زما د ژوند اوس دا مقصد دی چې زما نسل دې مسلمان پاتې شي او زما لور دې هغه خوشحالۍ وویني کوم چې زما نصیب نشوې. جمیلې رخصت واخیستو او په خپله مخه روانه شوه. زه هم خپل ګاډي ته وختم. په سوچ کې دومره ډوب وم چې د دوکان په ځای واپس کور ته راغلم. په دروازه کې مې لور رامنډه کړه. وی ویل بابا جانه ما له دې بسته رانه وړه. ما په دواړه مخه ښکل کړه. ورته مې وویل راځه چې تا د ځان سره بوزم. هغه مې روانه کړه. په لاره مې سوچ کوو چې د لور په پرورش د جنت واده ده او کبیر بدبخته د جنت د دروازې نه ځان وشړو. ډېره مننه کوم دوستانو چې ویډیو مو را سره تر پایه وکتله. له نورو په زړه پورې او ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.